السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ. لکه تاسو ته پته ده چې په وطن کلي باندې سپارلې راغلی دی. دا تاسو کتلی شئ ماشاءالله بچیان مچیان لګیا دي. توتانو موسم دی، توتان لګېدلي دي. دا ماشومان تاسو وینئ دا توتان خوري. تیتون ریغی خوشدی کا بھی کورا دی شا ماشاءالله بعد گزارا گئی چې نسینه می خروب نکو ډېر خوږه خوږه توتان دي. ښه دا تاسو وینئ تر پرې خو نه وځئ چې راونه غورځېږي. زمونږ د وزیرستان ژبه لږه بدله ده. دا ستاسو د پېښور یا د نورې کومې ژبې دي د دې نه. به هر حال بیا هم د ماشومان لګېدلي دي. ډېر مه خورئ بیا مړۍ نه وځئ پرې. ګوره سرشه دې ونیوې عید دې وکړو ښه ماشاءالله. توس دوی دي نه وي ښه ښه د دې درې اختر وي. ښه زمونږ دوې وي. ولې ګډېږي سوره چې دې ونیولې تو سرشه ونیولې تاته درې ماشاءالله. موزیکا خلیمیر درویغ یای ښه دا تاسو کتلی شئ. ښه دا توتان موتان مسافرو تاسو غم مه کوئ، تاسو توتان مونږ خورو. ښه بس الله مې په کلي باندې سببونه جوړ کړه. دا بل ماشوم وایي چې دا سړی سبسکرایب کړي. دا مړه پښتانه ما نه سبسکرایب کوي. هغه دومره روزګار نه دي عینې شروع مې واسطه ډېر زبردست دغه دی توت دی. تاسو ورته څه وایئ؟ موږ ورته توتان وایو. دا نن دلته د اختر دویمه ورځ ده پوه شوې او بس دا د خپلو ماشومانو سره مونږ انجوایمنټ کوو. نو تاسو وینئ ما چلو سر لګاوې نه ودمې به مړ کې نوای لا در پرې سپاګه ما نه نه دا کار به نه کوي. کور کې به راته لنجې نه جوړې. دغه نه تیتون نه دي لګولی یا دا سپین توت دی. دا ستړی ماشي ستړی ماشي اختر دې مبارک شه په خیر ته مبارک شه یار برابر ارسۍ دي تون نه خورئ هر درې مې سړیا خو خورئ ښه ښه خو پله خو هېڅ نېره ختم ده هېڅ نېره نو وخته دا یو توت دی خو دا یا لګېدلی نه دی سپین توت دی. بس په مخه شه مړه وبدار شي خو دومره چک چک دی په شی دا سپین توت دی. دا سپین ډېر خواږه دی یار. مریغي سایډ ته ډېر زیات دي خو هغه لږ دغه دي سایډ ته دي. بس دا ماشومان مې ولیدل دلته کې دي توت کې لګیا وو. ما یو ولاګ ورسره جوړ کړو داسې مزهناک غونته کې. دا دی ګوره توتانو کې ناست دی هلکه راونه غورځېږې ګورې راونه غورځېږې وګډې ره لپې دی ما که شایتونه وخلا شاعر خوش کړه زما د نیک اپریشن کړی دی باندې دغه شو
بس زه ځمه زیات نه خورم بیا دا روټۍ نه سړی وځي ورپورې دا تاسو خورئ ښه توتان ډېره مزه کوي دا بل توت دی دا هم ښکلی دی سپین تاسو کتلی شئ ښه دا د الله پاک زموږ په وطن کې ډېر نعمتونه پیدا کړي لکه صرف دا نه دی وزیرستان کې کجور سیب اخروټ چلغوزي نور ډېر بالا څیزونه دا دلته کې کیږي بس موږ د الله پاک بیا هم شکر ګزاره نه یو امید لرم چې دا نننی ولاګ به مې خوښ شوی وي بیا به انشاءالله په بل ولاګ کې میلاویږو